अस्सलामुअलैकुम मलगुरो په د نن ویډیو کې به یو داسې د موبایل انډراید موبایل یو داسې نیو سیکرټ سیټینګ تاسو ته ښایم چې هغه ستاسو زده کړئ نو ستاسو دا ملګري تپوس کوي چې آیا دا تا څنګه زده کړی دی او دا سیټینګ مونږ ته هم وښایه. نو ملګرو ویډیو ډیره امپورټنټ ته اخره پورې لازمي وګورئ چې تاسو دا سیټینګ صحیح زده کړئ. نو ملګرو تاسو به څه کوئ، لاړ به شئ سیټینګ ته. سیټینګ ته چې کله لاړ شئ نو بیا به دلته ستاسو راشئ اسیسیبیلیټي ته. هغه اپشن هر چا ته پته ده اسیسیبیلیټي. نو زما چې زیاتر موبایل کې داسې هم پروت وي دې ځای کې اسیسیبیلیټي، خو زما په موبایل کې دلته دی د ډیجیټل سیټینګ چې کوم دی نو په دې به ما کلیک وکړو او دلته تاسو ته ښکاري اسیسیبیلیټي. نو دلته به که چېرته تاسو ته نه موندېږي دغه آپشن نو بیا به ستاسو دلته سرچ کې سمپل کلیک وکړئ او دلته به ستاسو کلیک کړئ اسیسیبیلیټي. نو ګورئ ما ته راغی، ما صرف ACCE ولیکل نو ما ته دا آپشن رالل. نو دا اسیسیبیلیټي چې کوم دی په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې چې کله کلیک وکړئ نو دغه شان آپشن به ستاسو ته راشي جنرل ورژن هیرینګ او دا آپشن به ستاسو ته راشي. خو تاسو به څه کوئ، دلته به ستاسو دا اوله آپشن چې کوم دی شارټ کټ فرام لاک سکرین دا به آن کړئ لکه څنګه چې ما آن کړی دی او دې نه لاندې تاسو ته ښکاري اسیسیبیلیټي مینو. نو ملګرو دا مین آپشن دا دی، دا آپشن به تاسو غواړئ. که چېرته ستاسو په دې جنرل کې ستاسو ته دا آپشن نه موندېږي نو بیا ستاسو په دې کې کتلی شئ، خو آپشن به دغه اسیسیبیلیټي مینو. نو دا به ستاسو را پکې وغواړئ. نو بیا به تاسو څه کوئ، په دې باندې به سمپل کلیک وکړئ او دا چې کوم آپشن دی دا به تاسو آن کړئ. نو دلته ماته راغل الاو، نو ما سمپل په الاو باندې کلیک وکړو نو دلته اوکې. نو لاندې تاسو ګورئ دلته یو انسان په شکل باندې یو آپشن ماته راغی. نو اوس د دې فایدې څه دي او د دې کمالات څه دي اوس ګورئ. اوس زه دا سمپلی هر څه ختموم او دلته ګورئ ما سره دا آپشن راغی. نو اوس زه په دې باندې کلیک کوم نو وګورئ دغه شانته آپشن ماته رالل. نو اوس د دې باندې موږ څه کولی شو، لکه څنګه ستاسو ښکاري ګوګل اسسټنټ، نو سمپلی ستاسو په دې باندې کلیک کولی شئ او ستاسو ډایرکټ به ستاسو وایس ګوګل ته لاړ شئ. نو ستاسو دلته سم سرچ کوئ نو هغه ډایرکټ سرچ کولی شئ او ستاسو به د دې خبرې نه خلاص چې بیا ګوګل راغواړه په موبایل کې او بیا وایس راغواړه، نو دلته ډایرکټ ستاسو په ګوګل ته وایس ته تللی شئ. او بل آپشن چې کوم دی هغه اسیسیبیلیټي سیټینګ، دا به ستاسو ډایرکټ لکه څنګه چې اوس دا ما په سیټینګ کې وکتو اسیسیبیلیټي، نو دلته نه چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نو ستاسو سره به ډایرکټ دا سیټینګ کولاو شي. نو بیا درته ښایم چې د دې فایده څه ده. او دلته تاسو ته ښکاري پاور، د سایډ بټن چې کومه ده د موبایل چې کوم بندېږي موبایل پې باندېږي او کولاو کېږي دا د هغې کار کوي چې په دې باندې کلیک وکړئ نو ستاسو دلته موبایل آف کولی شئ، سایلنټ کولی شئ او ایرپلین موډ پې لګولی شئ. د دې د فایده دي دلته نه ستاسو ډایرکټ شارټ کټ لکه ستاسو سره زیات ټایم نه نو ستاسو دلته نه ډایرکټ کولی شئ. او دلته ستاسو ته ښکاري څلورم نمبر باندې والیوم. نو ګورئ والیوم که ستاسو موبایل بټن کار پرېږدي، اکثر کسان دا والیوم بټن چې کوم وي دا کار پرېږدي، نو بیا ستاسو دلته نه والیوم تیزولی شئ او کمولی شئ. بس په صرف په دې باندې کلیک کوئ په والیوم باندې نو ستاسو ته والیوم راشي. بل آپشن دی ریسنټس، نو دا تاسو ته ښکاري دلته نه تاسو خپل موبایل کلین کولی شئ، مطلب دغه شانتې آپشن چې کوم دی دا کلین کولی شئ. دا زیاتر موبایل بیا ټچ کار نه کوي او داسې صحیح غوندې کې کار نه کوي یا څه مسله نو بیا ستاسو ډایرکټ د دې ځای نه کولی شي. او دلته شپږم نمبر باندې دی لک سکرین، نو دې باندې چې مونږ کلیک وکړو نو ستا موبایل به بند شي. مطلب د پاور بټن چې څنګه ستاسو استعمالوئ د موبایل آف کولو او د بند کولو دپاره، نو که چېرته ستاسو بټن دا موبایل دا بټن کار پرېږدي نو بیا دلته نه ستاسو خپل موبایل لاک کولی شئ او آف کولی شئ، بندولی شئ. دلته بیا سیټینګ دی ټوګل، دا تاسو کتلی شئ لکه څنګه چې دلته نه زه راکوزېږم داسې، نو دا دلته نه ډایرکټ تاسو کولی شئ. دا وګورئ دلته نه ډایرکټ تاسو کولی شئ یا ستاسو موبایل ټچ کار نه کوي یا ځنه کس سره اکثر ټایم کم وي نو ډایرکټ ستاسو بس دې باندې کلیک وکړئ او دا به راشي. او بیا دی نوټیفیکیشن باندې کلیک وکړئ نو چې څومره نوټیفیکیشن ستاسو ته راغلي د ګوګل یوټیوب د څه که نه نو هغه به ستاسو ته دلته ډایرکټ ښکاره شي، نو بیا یې دلته نه ستاسو دغه شانتې ختمولی شئ. او بل آپشن دی سکرین شاټ، نو ملګرو سکرین شاټ چې کوم دی هغه دلته ستاسو موبایل کې سکرین شاټ اخیستلی شئ، لکه کوم ځای هم
چې تاسو یا په موبایل کې یا فیسبوک کې یا یوټیوب کې او تاسو غواړئ چې موږ د دې ځای نه سکرین شاټ وکړو نو بیا ډایرکټ تاسو دا ووایئ او ډایرکټ سکرین شاټ باندې کلیک وکړئ نو ستاسو سکرین شاټ به لاړ شي ګیلري ته. نو چې کوم ځای نه هم ستاسو سکرین شاټ اخلئ بقایا ستاسو ټوله کار په موبایل کې کولی شئ. نو موبایل مې هغه شانتې نورمل دی خو بس دا آپشن پکې راغلی بس په دې باندې بس تاسو دغه کار کوئ. دا شارټ کټ کار دی ستاسو بیزي یئ نو ستاسو دا آپشن استعمالولی شئ. نو ملګرو دا ډېر زیات فایده مند دی. ملګرو امید لرم چې ویډیو به ستاسو لازمي خوښه شوې. که ویډیو هم خوښه شوې نو زما دا ویډیو لازمي د سره لایک کړئ. چینل مې تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړی سبسکرایب یې کړئ بیل بټن هم سره ووایئ او که په فیسبوک کې دا ویډیو ګورئ نو چې څومره کیدای شي تاسو شیر کړئ ځکه چې نور خلکو ته هم د دې سیټینګ پته ولګي. ملګرو میلاویږو د نیو ویډیو سره تر دغې پورې غواړو اجازت د خدای په امان.